پکتیا کې د ښځو د برخې فعالان وایي چې لا هم په ډیری ښوونځیو کې نجونو ته د نارینه ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کیږي چې دوی یې لامل سیمه ییز ناسم دودونه او کم معاش یادوي. دغه فعالان وایي په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي له امله ډیری کورنۍ خپلو نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه هم نه ورکوي. دې لپاره باید ښځو ته ونډه ورکړل شي، ځکه خلک پکتیا داسې ټولنه ده چې په اسانۍ سره جنکیانو ته اجازه نه ورکول کېږي. خو که چېرته په دې دفترو په دغه شیانو کې ښځې ته ونډه ورکړل شي، هره کورنۍ غواړي خپل لور ته د تعلیم اجازه ورکړي او په مکتبونو کې داخله وکړي. فکر کنم که عمده دلیلشان یکی رسم رواجای ماست که رسم رواجایی که غیر قانونی است و دیگه خود تو کدام مشکلی نیست. اکثر فامیلا بسیار آگاهی عامه ندارن. په ورته مهال د دې ولایت د جندر مسؤله مسکا منګل هم د نجونو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه پر ځای بولي او وایي ډیری لوستې نجونې دې ته زړه نه ښه کوي چې په کم معاش دې د ښوونکي دنده ترسره کړي. څرګنده ده راپور هم شتون لري په بعضو ولسوالیو کې ښځینه فارغینې نشته، خو د ستونزې شتون لري لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویلي کلتوري ستونزې دي ترڅنګ د ښځینه ښوونکو نشتون دی. انشاءالله چې په دې برخه کې به موږ کمپاینونه برنامې په لاره اچوو د ولسوالیو په سطحه ترڅو دغه ستونزه حل شي او نجونې زده کړو ته لاسرسی ولري. بل لور ته بیا د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي روان کال په ښوونځیو کې لسګونه ښځینه ښوونکي په دندو ګمارلي دي او په خبره یې چې هڅه کوي د ځینو اداري برخو مسؤلیت هم ښځو ته وسپاري. په اداري برخه کې څلور د امرینې په ولسوالیو کې چې دوه تنه د شهید محمد الله د لیسې او د ګلغونډۍ د لیسې او د سیمین اکبري او د نسواني پټان لپاره به هم معرفي شي. او څو وخت مخکې موږ یوه خور د نسواني کندرخیل لپاره په سیدکرم ولسوالۍ کې هم معرفي کړله. نو موږ ژمن یو چې هغه پکتیاوالې خویندې یا هغه افغانانې خویندې چې موږ یې ولرو دلته، نو موږ په پوره ژمنتیا سره هغوی ته د کار زمینه مساعده کړې ده. زرمت د پکتیا له هغو ولسوالیو ګڼل کیږي چې پکې د نجونو ټول ښوونځي د زده کړو پر مخ تړل شوي او سلګونه نجونې له تعلیم کولو بې برخې پاتې دي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.